دیو جن څومره دشمنۍ چې په دې ملک روانې دي دا د پلارانو د وصیتونو د لاسه چې په انصاف باندې وصیت ونی کې ظلم وکړي په وصیت. نبی فرمایي وای او یا کال یو سړی عبادت کړي او یا کال الله راضي کړي په دې اخر کې مازه کمزوري شوی او د چا شیطانې ومني وصیت غلط وکړي. وصیت لور تی بار کی زوی تی بار کی خزه تی بار کی نو دا الله نبی فرمایي وصیت کې ظلم وکړي الله رب العالمین اورته. بعض خلک پر خپل خزه او په خپل بچو باندې ظلم کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چا دوه خزي دوه او د دې وی تمایل شي د دې وی حق ادا کوي د دې سره محبت کوي او دا بل سوړند ساتي دواړه د خزي دي خو دې پکې عدل نه کوي دې پکې انصاف نه کوي. الله نبی فرمایي چې کله د قیامت پر ورځ باندې راپاسي نو دا انسان په داسې حالت کې راپاسي چې دې په پالج والي او شقه مائل دا یو طرف به کوي ځکه د خپل خزو کې انصاف نه کوي. بعض خلک د ظالمان په دي چې هغه پر خپل بچو کې انصاف نه کوي. بچی د الله درکړي دي نو د شریعت حکم دا دی چې واتقوا الله واعدلوا بین اولادکم دا الله نه ویریږه او په بچو کې انصاف. دا الله نبی فرمایي وای او یا کال سړی عبادت کړي او یا کال الله راضي کړي خو په اخر کې مازه کمزوري شوی او د چا شیطانې ومني وصیت غلط وکړي. وصیت لور تی بار کی زوی تی بار کی خزه تی بار کی نو دا الله نبی فرمایي وصیت کې ظلم وکړي الله رب العالمین اورته واچي. د غلط وصیت دلاسه الله اورته واچي او سړی شپه تا بیا کله ګناونه کړي الله رب العالمین تابعداري پوره نه کړي او په اخر کې وصیت په حساب باندې وکړي. دا الله رسول فرمایي الله رب العالمین جنت ته ورسي. دا حدیث معنی دا ده چې په دې بچو کې عدل کول فرض دی. دا الله سرور زامن درکړي دي ایو په قابلیت کار وکولې شي خدمت وکولې شي بل به نشي کولې ایو په خوش اخلاق یا بل باب خوش اخلاق نه دا یو خزه به قابله استابه فرزه استابه ورره یا بل خاندان نه خزه کړي خو ته کې انسان او زناور نه نو ته به دې ته وګورې چې سرور وړه زما زامن دې ته وصیت صحیح پرې دیو جن څومره دشمنۍ چې په دې ملک روانې دي دا د پلارانو د وصیتونو د لاسه چې په انصاف باندې وصیت ونی کې ظلم وکړي په وصیت بچو. دا یو خطرناکه موضوع ده چې په بچو کې انصاف کول دغه چې چا ظلم کړي دا غړي دې مسرات. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته فرمایلی ول دا الله رب العالمین نو ویریږي د خزو بارکی زکه فإنهن عوان عندكم دا خزه ګور استاسو سره قیدیان دي خپل خاندان پرېخې دي خپل قوم پرېخې دي څوک دی وی زلینه بلې ته وادي شي څوک دی وی سوبیره بلې سوبې ته وادي شي نو دغه خزو سره ظلم مکو دا غي سره انصاف